بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. غير محترم المسلمان ورنو، فإنسان باندي کله د خوشحالۍ او د راحت مرحله وي، نعم من الله سبحانه وتعالى تترادف عليه. د الله سبحانه وتعالى د طرفنا پرله پسې نعمتونه په انسان باندې، او د الله په نعمتونو کې د انسان ژوند تېروي، دا کله په انسان باندې راځي. نو په دې مرحله کې انسان باید د خپل مالک حقیقي، د خپل مولا، د خپل رب، د خپل خالق، د خپل مالک، د خپل رب، د الله سبحانه وتعالى شکر ادا کی، ځکه چې د الله نعمتونه شکر ته محتاج دي، او د الله نعمتونه په شکر باندې زیاتیږي. الله سبحانه وتعالى فرمایي: لئن شکرتم لأزیدنکم. که تاسو زما د نعمتونو شکر وکړه، زه به دا نعمتونه په تاسو باندې زیات کړم. ولئن کفرتم ان عذابي لشدید. او که تاسو زما د نعمتونو ناشکري وکړله، نو زما عذاب به سخت دی. نو کله په انسان باندې ډیر نعمتونه وي، نو په دې حالت کې باید انسان د رب العالمین شکر ادا کړي. خو دا شکر څه ته وایي زما محترمو؟ شکر دې ته وایي چې یو نعمت در باندې شوی، او هر نعمت شو، که هغه د صحت نعمت و، ښکلی صحت رب العالمین در کړو، که هغه د بچو نعمت و، بچي د الله سبحانه وتعالی در کړو، که د مال نعمتونه چې مال الله سبحانه وتعالی یو انسان ته پراخ مال ورکي، او دا کوم وخت چې الله را کړی، دا ژوند یې را کړی، بشمار نعمتونه دي. د انسان په بدن کې دومره نعمتونه دي چې انسان د هغې شمار نشي کولی. دا ټول نعمتونه دا باید انسان خپل رب ته منسوب کی، رب العالمین ته منسوب کی، چې دا ټول نعمتونه په موږ باندې خپل رب الله سبحانه وتعالی کړي دي. او دویم دا ده چې دې نعمتونو باندې خوشحاله شي، او دا نعمتونه په خپل ځان باندې ظاهره کی، او په دې نعمتونو باندې خوشحاله شي. او مهمه خبره دا ده چې دا نعمتونه د رب العالمین په رضا کې استعمال کی. مثلا ځواني الله درکړي، دا د الله سبحانه وتعالی طرف نه یو نعمت دی، دا غنیمت ګڼل پکار دی، او دا د الله سبحانه وتعالی په عبادت کې مصرف کول پکار دی، د الله سبحانه وتعالی د دین په خدمت کې مصرف کول پکار دی. همدارنګه نور نعمتونه راواخله. نو دې ته د نعمتونو شکر وای. کله په انسان باندې دا حالت وي، او کله کله بیا داسې وي چې محن من الله سبحانه وتعالی لیبتلیه. کله په یو انسان باندې امتحانات، ازمایش، ابتلاءات دا پې راځي. نو په دغه وخت کې باید انسان د هغه واجب دا دی چې په دغه وخت کې انسان د صبر مظاهره وکړي، صبر وکړي. لکه انسان باندې کله بیماری راځي، کله مال تلف شي، کله اقربات تلف شي، نو خامخه په انسان باندې کله کله امتحانات او ابتلا راځي. نو په دې کې باید انسان څه وکړي؟ صبر وکړي. الله سبحانه وتعالى فرمای: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور إن الله مع الصابرين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الغرض کله چې انسان باندې ابتلا وشي، نو باید صبر وکړي، ځکه چې کله انسان په ابتلا باندې صبر وکړي، نو دا ابتلا د ده په حق کې یو نعمت وګرځي، او د دې په وجه باندې الله سبحانه وتعالی د ده ګناهونه معاف کړي. کله کله بیا داسې وي زما عزتمندو، درېیمه خبره، چې کله انسان په ګناه کې واقع شي، دا هم په انسان باندې دا مراحل راځي، ځکه انسان کمزوری دی. په دې وخت کې باید دا څه وکړي؟ کله چې د انسان نه یو ګناه صادره شي، په یو ګناه کې واقع شي، د رب العالمین په یو مخالفت کې واقع شي، نو د ده واجب دا ده چې سمدس رب العالمین ته توبه او استغفار وباسي، سمدس خپل رب طرف ته منډه کړي، ځکه چې زموږ بل ځای د تېښتې نشته دی.
نو کله چې د یو انسان نه ګناه وشي او دا په دې ګناه باندې خفه شي او پښیمانه شي او وجاړي، نو الله سبحانه وتعالی ته د بنده د توبه دا حالت، دا عاجزي، دا انکسار، دا ورته ډېر خوښ دی. نو زما عزتمندو دا درې خبرې د انسان د سعادت ضمانت ورکوي او په دې درې خبرو باندې انسان په دنیا او آخرت کې کامیابیږي. هغه کومې خبرې دي؟ د نعمتونو په وخت کې د رب العالمین شکر کول، د امتحانات او ابتلاءات او ازمایښونو په وخت کې صبر کول، او چې کله د انسان نه ګناه وشي نو خپل رب العالمین طرف ته توجه کول، هغه ته توبه او استغفار کول. د دې په وجه باندې انسان په دنیا او آخرت دواړو کې کامیابیږي. الله سبحانه وتعالی دې وکړي چې موږ او تاسو د هغه بندګانو نه جوړ کړي کوم چې د رب العالمین شکرونه وباسي په نعمتونو کې، او کوم چې صبر کوي په مصیبتونو کې، او چې کله په ګناه کې واقع شي نو خپل رب ته توبه او استغفار کوي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.